قبر نه پاسېدل حشر چې وته وایي او بیا د هغې حشر میدان محشر وته وایي د حساب کتاب میدان د هغې بیان درته کوم. قبر نه انسانان چې کله پاسي د دې نه مخکې به یو شپېلی والي کېږي. یو خدا دی چې هر انسان مري، سړی مري او ښځه مري او ماشوم مري، دا د هر انسان مرګ دی. دویم د کائناتو مرګ دی. دا کائنات بم یو ورځ راشي په هغې به ټول مړه شي. د کائناتو مرګ ته قیامت وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ، وی ترسو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتلی کېږي تر هغې پورې قیامت به نه راځي. علما به ختم شي، علم چې ختم شو. حدیث کې راځي، بخاری شریف کې حدیث دی چې د قیامت د نښو نه یو نښه دا ده چې علم به ختم شي، او علم د علماو په ختمېدو ختمېږي. عالمان به ختم شي، علم به ختم شي، جهالت به راشي. د سړي دا علم ختم شو چې الله څه ته وایي، الله څوک دی، د الله څه صفتونه دي، دا علم ختم شو. بیا به دی د الله د ذات نه او د الله د وجود نه انکار وکړي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ، وی قیامت با پا اغی خلق راضی چی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی، گندہ خلق بھئی. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق با قیامت راضی چی دا اغی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سڑو سڑو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیواناتو. حیا با ختم شی، پردہ با ختم شي، دین با ختم شي، اسلام با ختم شي، علم دا قرآن و سنت با ختم شي. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جشپیلے ہوا. حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کدا اللہ رسولہ خپا غندنے وی سنگ با خوشحال شم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کی منڈلی دا او سر پی دا پاس ٹیٹ کڑے دے او غوږی الله ته متوجه کړي چې کله به الله حکم کوي چې شپېلی ووه. نو چې د قیامت دا منظر مې په سترګو کې دی او ما ته د قیامت دا حالات را مخکې دي، وی څنګه خوشحاله شم په دې خو ځکه قیامت خو هسې نه راځي، فورا به نظام بدل شي، کفر به راشي، الله د وجود نه به خلک انکار وکړي، نو قیامت به راځي. نو دا څیزونه چې را روان دي څنګه خوشحاله شم. نو رب العالمین به حضرت اسرافیل علیہ السلام ته حکم وکړي چې شپېلی ووه. هغه ته هم پته نه لګي چې زه به کله شپېلی ووم. به شپېلی ووایي. بعضې علما وایي په دې شپېلی کې به دا اثر وي چې دا هر څه بړنګ شي او ختم به شي، او څوک وایي نه دا شپېلی صرف نښه ده، نشان دی لکه څنګه چې یو دغه کې سکول کې ټلی ووالی شي، دا د دې نښه ده چې د پلانکي استاذ پیریډ شروع شو، د پلانکي ختم شو. وی دارنګې دا شپېلی نښه ده، د دې تاثیر نشته، خو به هر کیف شپېلی به وبالی شي. قرآن شریف کې الله وایي القارعة ما القارعة. قارعه څه شی دی پېژنئ؟ قارعه په لغت کې ټکولو ته وایي. لکه یو سړی یو اوسپنه راوالي او پاغی باندې یو لرګي یا بل شی په پلک باندې وي او ډکرې ډکرې یې کړي، دغه ډکرې ډکرې کوونکي ته قارعه وایي. الله بیا وایي القارعه مملقه. قارعه څه شی دی؟ بیا په خپله بیان کوي، وی قارعه قیامت دی. دا ټول نظام به ډکرې ډکرې کړي او ټوکړې ټوکړې به کړي. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دا خلک به لکه پتنګانو خورو ورو په شانتې شي. دا پتنگان چی ذل راشی تو پیو طرف او سوک ببل طرف. وتکون الجبال کالعهن المنفوش. او غرون بلکه دا وڑای غنده والوزی. چکل دا ذل راشی دا غرون دا سی وڑا دا وڑای نی دا پنبه دا سی تار تار پوٹینے پوٹینے پا دی فضا کے خورش. دارنگی با دا غرون والوزی ختم بشی. اذا الشمس کو اذا السماء انفطورت. دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی. بل ځای کې راځي چې دا انور به داسې ول راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې رانغاړي داسې راړی.
ارسب نظام تس نس دړې وړې بشي. علماء پکې اختلاف ته خو راجح قول دا دی چې سلويخ کاله به اسم ني نه به اسماني نه به ځمکۍ نه به غري اسم ني نه به انساني ارسه به ختم شي تر دې حده پورې چې فرشتي به الله ختم کړي تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلې پوک وي اسرافیل علیه السلام ابم ختم شي یو د الله ذات به پاتې شي. پروردگار به آواز وکړي لمن الملک اليوم اے د دنیا بادشاهانو څوک وي د امریکې بادشاه ما څوک وي د روس او څوک وي د پاکستان او څوک د هندستان څوک د فرانس شته څوک بادشاه چې سر راوچت کی اس څوک به جواب ورنکي. الله به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي شته خو د انسانانو پیریانو نه نن د یو ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر زورور دی. هغه مقابله کې څوک نشي ودرېدلی. د دنیا نظام او بادشاه ختم هر څه ډلې وړې تس نس څوک نشته چې سر راوچت کې وي د فرعون څوک نشته چې سر راوچت کې وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای څوک نشته چې هغه د نمرودیت دعوه وکړي او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دعوه وکړي دا به څوک نه لله الواحد القهار الله وی بادشاهي شته الملک لله د یو الله ده هغه یو دی القهار ډېر زورور بادشاه. بعض علماء لیکي دا سلويخ کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کی څوک وي د اسرافیل علیه السلام د شپېلې ته به غون شي او څوک وي الله ته پته چې کوم ځای غونډېږي وي په دې سلويخ کاله کې به نه په کافر عذابینه به مسلمان ته خوشحالي وي او څوک وي نه وي به کافر ته د خپل شان لایقه متعلق عذاب الله ته پته ده. سلويخ کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدي کی او شپېلې به ورکړي شابه اوس پکې بیا پوکي وه چې بیا پوکي ووایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ټول خلک به را روان شي. یو لوی میدان دی په هغه میدان کې به دا خلک را جمع شي. دا میدان کوم ځای دی لوی الله ته پته ده خو راجح دا دی علما لیکي چې دا به د شام ځمکه وي داسې ځمکه به چې په هغې کې به لوړ او جوره ني غر به پکې ني غونډی به پکې ني یو ځای به خلک ودرېږي بلکل دا ټول مخلوق د چا کور د چا ځمکه د چا اونه د چا سورې اسم نشته کلو یو میدان دشته او سخته ګرمي به سخته ګرمي او چې دی د قبرونو نه پاسي چې څنګه اوچت شو دی پاسي د قبرونو نه نو دی به تږي دا خلک جامه به ني بربند به اول من یکسا ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکړي ولې ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوی و جامه ته ښکلې شوې وه کله چې نمرود اورته غورځاو د لویې مجمع په مخ کې د هغه بېعزتي راله او جامې ته وویستله نو الله به د هغې بدل وله ورکړي ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تاله جامه درکم الله به جامه ورکړي بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکړي دوی به تږي چې څنګه پاسي نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی د هر پیغمبر خپله چینه ده او خپله وله ده زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی هغې ته حوض کوثر وایي دا اصل کې په جنت کې دی د محشر دی میدان ته د هغې نه یو وله راغلې ده نو خلق به د خپل پیغمبر حوض ته ځي نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډه چیلی منې کوي هر سړی خپلې ګاډۍ ته خپلې ګډې چیلی پرېږدي پردی نه پرېږدي دارنګې هر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پردي به نه پرېږدي نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې له اوبه ورکړي وی یو ډله به چې هغه ما له اوبو له را رواني وی فرشتې به یې منې کړي چې مه ورځئ وی زه به یم اوسیحابي دا خو زما هغه ملګري دي زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم دا خو زما ملګري دي وی فرشتې به راته ووایي چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي وی دوی واپس کفر ته تللي دي دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي یو څو ورځو مسلمانانو کچا خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاري شریف کې حدیث راځي وی زه به ووایم چې ښه نو کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و فلما توفیتني کنت انت الرقیب علیهم خدایه چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم بیا ما ته پته نه لګي ته دې خبردار یې
نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له، الله دې پکې مونږ راولي. او هغه حوض کوثر اوبه به څنګه وي؟ دا به د پیو نه سپینې، د واورې نه به یخي، اعلی مزیدارې، او د شاتو نه خوږې، او په هغې به خلک ډېري، خو د سکو لوښي به هم ډېري. وی کیزانه کنجوم السما، وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي، د اسمان د ستورو عمره دي، لکه د اسمان ستوري بېشماره دي، نو دا به هم بېشماره د شمېر نه به زیات دي. مسلمانان به د خپل خپل پیغمبر د حوض نه اوبه وڅکي، لکه تنده به ختمه شي. بیا به روان شي میدان ته، به ټول یو طرف ته رواني، څوک به په خپلو قدمونو رواني، حدیث کې راځي په خپلو قدمونو، او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني. صحابه تپوس کړي د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي؟ وی ولې کم ذات چې تاله په لاسو خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی، هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کړو. مار ته وګوره خپې نشته او رواني توخیږي، داسې به رواني. او ګوره چې سړی پخپوزي او د له مخې له څه رکاوټ راځي، په لاسو یې ختموي، لاس سره د ځان دفاع کوي. وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې، دی به په لاس د ځان نه شینا خوا کوي، په دې مخ به داسې اخوا دې خوا کوي. الله دې مستعطف. څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلي شي، په سپېمو کې به له زنځیر واچوي. دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی. باره نه فرشته به آواز وکړي، وی تا کړي سري چې تا سره مونږ د نیکو حساب کتاب وکړو. سپېمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي. الله دې مستعطف. څوک به داسې وي چې هغې به په چې سینګ سترګې وغړی، نو یو ښکلی شکل به راشي مزېدار. دی به ورته وي ته څوک یې؟ چې لومبې نظر مې پته ولګېده. هغه به ورته وي زه ستا نیک عمل یم. دنیا کې زه ته په ما د پاسه سور وې، زه راباندې سور هم دا نیک عمل به ورته وایي، او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې. اوس زه درته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم. وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي، او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي. رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري، څوک به 2 کسه په یو سورلی سواري، څوک به 3 کسان په سورلی سواري. بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سینګ وغړی، په یو خاص شکل به نظر ولګي. ته څوک یې چې د ما ډومبې نظر پته ولګي د سپېره؟ وی زه ستا بد عمل وم، دنیا کې ته په ما سور وې، او چې مزې دې کولې، چرچې دې کولې، او نن به زه په تا سورېږم. رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به را ټیټ کي، او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي، او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د اغوانو والا سره چې چوکۍ، او یو یې پې کوي او شاته نه یې په دې کوناټي د هغه ستن په چوکه باندې وایي، داسې به یې وایي، او د حساب کتاب میدان ته به روان شي. بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغې به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي. دا به څوکي؟ دا 80,000 کسان به. بیا فرمایل رسول الله مبارک 80,000 کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي. یو صحابي پاسید وی دا الله رسول ادعو الله لی ان یجعلنی منهم، وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې 1,000 کې الله راولي. رسول الله مبارک وفرمایل انت منهم، ډېره خره ته پکې حساب شه. بل صحابي پاسید وی دا الله رسول مالا الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي. وی سبقک بها عکاشا، وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخلو، نو اپکې دې داخل شو، بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی. خوش قسمت صحابي. سړی پړه کې سوچ کوي چې 80,000 کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي، نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي، خو بیا هم تعداد کم دی، ځکه صحابه ډېر زیات دي، تابعین ډېر زیات دي. نو یو بل حدیث شریف مسلم دی، هغې کې راځي چې د 80,000 کې هر یو کس سره به 80,000 ملګري وي. الحمدلله. بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو، لیکن صحابه دي، تابعین دي، تبع تابعین، نیکان محدثین، علماء صالحین، شهدا، او ډېر نیکان خلق دي. نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی، خو نیکان خلق هم ډېر دي.
نو بیا حدیث پاک کی راضی وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې بد الله لپی وی درې لپ زمارونو قسم په خدای قسم در تخرم چې الله مسلمان عذاب لنه پیدا کړي ما يفعل الله بعذابكم الله ويستاسو په عذاب سکوم زما د نعمت له قدر او شکریا ادا کې ما خو تاسو عذاب لنه پیدا کړي الخلق عيال الله نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکه بچی چی پلار تا گرانی نو بچی بسوک جہنم تاو گردے خو منگ بد قسمت ایو منگ دا خدای دا نعمتونو نا شکر ایو منگ پا سلی رشتو گینٹو کی نیم گنٹم اللہ لنشور کولے دا منزونو دا ٹول ٹیم یوزے کا نیم گنٹا پہ لگی منگ پا سلویخت روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولے منگ پا 200 میاشتو کی یو میاشت دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولے او دا رزق بندو بس منگ اللہ پا زیماغشت ردام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سرر آگی زمان پا دی خبر یقین نشتا من وایو کردی بل مسلمان دا اغلام و نقل سبخرو کدا حرام و نخوال نو من بسنگ جون تیرو او کدا بل مسلمان دا ازمک دا کور دا میرا قابونه کنو زما جون بسی او زما حیا بسی او زما مال بسی دا ټول په خدای بدګمانه دي الله دې نه نو ساتي په الله یقین ساته چې زما رازق الله دی زما عزت ورکون کی څوک دی الله دی مال کور او مال جون را کون کی څوک دی الله پر دې مال نه صبر کا خدای به درکې په خدای یقین ساته نو چې ته په الله یقین ساته او په الله بدګمانه نه نه کدا اغلا میں انہوں پلانو زبا سخورم کدا ڈاکا میں انہوں غردولا زبا سخورم او کدا کار میں انہوں کزا خوب بیزت شم نو دا خود تپا اللہ بدگمان شو اللہ وی دا زما کار دیتا وی نا دا دی اغلا کار دی دا ڈاکی کار دی نو تپا خدای بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خدای نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی دا سرکشی نو ساتی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی اللہ پخپلو بندگانو دون رحم دی چی دونا دا مور پا بچو نشتا یو خد تا دا حدیث رسیدلیو اگا خزر آل معشوم بچے و سراو او اور بلید وی دا اللہ رسولہ وی دا سدا چی دا اللہ رحم پخپلو بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چی کم دی دا غینا زیاد تے وی او نوی زخو با مور امتا بچی خو با اور کیو نا غردوم نو اللہ دا خپل بندگان بیا والے اور کی غردوم عجیب سوال دے حضور پاک او فرمائل وی خدا پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نا غردی مگر اغا خلق با غردی کی دا اللہ پا مقابلہ کی سرکشی کئی دا اللہ خبر اعتبار نور کئی اللہ وی رزق در کم توینا دا اغلا چی منی کڑی نملاوی گی اللہ وی عزت زمالا اس کرے توینا کدا کار منی کڑی عزت نشتا اللہ وی ڈوڑے بدر کم توینا کدا ڈاکا منی کڑی ڈوڑے نشتا دا دا خدا مقابلہ کی سرکشی شو کنش اللہ وی یو پینزا وقت اثر ماتا کیرا توینا ایک دم دا شیطان منی اللہ وی دا سلویختو کی ورو پیمال راکا توینا نور کم اللہ وی ورکا مال زیادی گی توینا ورکا مال کمی گی دا خدا مقابلہ کی سرکشی شو کنش خدای دې مساتی زمارونو نو بیا چې دغه ځای نه خلق پاسی او څوک جنت ته نیغ پنیغه څوک دوزخ ته او څوک پتله څوک به ولاړي دا میدان دا حساب کتاب کې دونه به ګرمي به تو به چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې په خپلو خولو کې څوک تر کونډو پورې څوک تر مرۍ پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی دا دنیا خوله خو چې د خلکو نو بیگی نو دا اوبست آوار ساتی دا خیرت خوله با دا ارچا نچیو بیگی لکه دا جامع باغ پور قائم ہے دا ارچا خوله با هر انسان پسیدا سے ولالی لکه جامع چی دا انسان نتولا بل خواه با نبیگی دا با گرمی بای نا خلق براغونش و یرا دا سنگ چلو کو چه اللہ حساب کتاب شروع کی من خو غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو چه دی غم نخلاص شو ذکر دیر سخت گرمی دا و تو دی و خوالیلی بعضی دا سے مشران التا خو با یو مری خو دا دنیا دا و خیاران با بعضی را یو دیش یرا وی یو کار نکو وی بخپل نکل ولی ندو حضرت آدم علیہ السلام لگ ذکر آدھا خدای پیغمبر دی او دا اغا دا سلسلہ دا من خدای شروع کردی دا اغا تا با درخواست کو کاغا اللہ تا ہوئی او دا حساب کتاب شروع شی دا ټول به حضرت آدم علیہ السلام تراغون شي چې تا الله ته درخواست وکا چې الله حساب کتاب شروع کی چې دی آدم علیہ السلام ته او لست لذلك دا خود نه شم نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دون غصه چې چرته دومره غصه نه ده کړې
او که زه ورته ده ووایم او ما ته وایي چې خوسې سفارشونه کوې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړې نو زه به څه جواب ورکوم لستو نشم کولی اذهبو نوح علیہ السلام تلار شئ نوح علیہ السلام زمانہ پس رنبی رسول دے رسولان پا پیغمبرانو کی یو ڈلد لوی ڈلد دا خلق بنوح علیہ السلام پیدا کی اغتب ہوئی چه منتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چه اللہ حساب کتاب شروع کی نوح علیہ السلام بوئی چیز خدا کار نشم کولی لستو لذالک نشم کولی دا کار چه دا کولی شم ولی نشے کولی یو خما دا زوی دا پارا سوال کردو رب ان ابنی من اهلی خدای زما زوی زما اهل دی او تا خو ما سره وعده کړی وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه زما زوی خدا دې غرق شو الله به وایي انه لیس من اهلک دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح دا بد عمل دی ما تا سره وعده کړی وه خو د مسلمانانو اهل و عیال او دی خو کافر دی دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله په مقدس مکه یو کافر پرېنه انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا الله کدا کافران نور جمدی پرې دي دا ما چې دا کماو یا دعا یا مرګري مسلمانان کړی دي خدای دار الله واپس گمراهان کوي او کله دوی کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي نه نیم سوا کال کې ته بچي ساده سړی زوی پیدا نه ټول کافر دي نورم زیاتېږي کافران خدای ته تباه کا وی بچی الته دی ولد تباه سوالونه کول اوس ولې حساب کتاب سوال کې لست لذلک زدا کار نشم کولی او الله جبار زورور دون غصه دې کړي نه مخکې دومره غصه نه کړو نه بروستو دونه غصه وکي هم سوکو وی تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ دی براش ابراهیم علیه السلام ته چې تسوالو کې چې الله حساب کتاب شروع کی او زه چته ویلې شم ما یو درې خبرې کړې دي درې خبرې رښتیا وې خو که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولې لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم قوم ته موږ سره اختر له لاړ شه وی زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحاني خو بیمار و که نه زړه پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلې چې زه مریض یم اگر چې د هغه خبره خو خپله ټیک وه یا ښځې ته وی د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اغېشتلې په لاره کې بتلې ښځې ته یې وی داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري داسې ده که نه نو ګورې که دا بادشاه د بوځي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه ما ورته وی دا مې خور ده نو ته م ورته وایي چې دا مې رور دی ځکه مسلمان رور خور یو ځکه چې چا به وی چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ورې ورته خور دی خور خو په اصطلاح کې دی ته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو خو د الله مقابله کې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نه کنه نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو صبر نو ایمان دا چا کړي وی بل فعله کبیرهم دې مشر کړي نو مطلب دا نو چې دې مشر یقینا کړي دي مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دې خبرې کول دې خبرې ورسره وکړئ که نه تپوس دې وکړئ دې خو خبر نشي کولی والته کول نشي کولی نو ولې ورته خدای وایي نو که الله وایي چې ښه دې مشر دا کړي چې تا دا خبره کړې اگر چې ابراهیم علیه السلام الزاما دا خبره کړې ده بهر کیف وی نشو خد موږ څوک موسی علیه السلام ته لاړ شي موسی علیه السلام ته به ووایي ابو ورته وایي چې زه دا کار کوم ځای کولی شم ما خو سړی په سوک والې و ادب مې ورته ښه او مړ شو که ما دوی تا سړی ولې وجه موږ څوک وو عیسی علیه السلام ته لاړ شئ عیسی علیه السلام نه به دا خلک راشي سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي عیسی علیه السلام به څه وایي وی زه چېرته کولی شم وی زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی ما ته سجدې کړي دي نو که ما نه الله تپوس وکړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم ما خو نه دي ویلې خو الله له به څه جواب ورکوم ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه زه به څه ویم او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین تا دې خلکو ته وایي چې زما د مور عبادت وکړه وایي په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي
ما قلت لهم الا ما ته چې تاسو حکم کړی دی الله هغه مې ویلي دي، بل خبره نه ده کړې. تا ته پته انک انت څنګه علام الغیوب نشم هم څوک وي تاسو داسې وکړئ محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، هغه ته الله مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي، هغه له ورشه. دي ټول براشي نبی علیہ السلام مبارک ته حضور پاک ته بکینی چې صاحب مونږ خدا آدم علیہ السلام نه پټولو پیغمبرانو وګرځېدو، څوک هم غاړه نیږدي هر یو وی دا کار نشم کولی. خما ته سوای الله ته سپارش وکړه چې مخلوق سره حساب کتاب وکړي. رسول الله مبارک بوته فرمایي انا لذالک، دا کار زه کولی شم، نور پیغمبران نشي کولی، زه کولی شم، زه سپارش کوم. رسول الله مبارک فرمایي چې زه به دا الله د عرش لاندې یو مقام دی، مقام محمود ورته وایي چې دا مونږ د بانګ نه پس کومه دعا کوو که نه، دې کې دا یو ټکی دی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یا الله نبي علیہ السلام مقام محمود ته ورسئ، هغه مقام محمود ته به زه ورشم د عرش ته لاندې. نو د الله صفتونه به وویم او داسې صفتونه به وویم چې هغه راته اوس وی نه دي یاد، هلته به را یادېږي، ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي. او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي، هلته خو یو ورځ د شپې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر. حضرت جبریل علیہ السلام براشي وی اذا سأل تعطى، اوس چې سوال کې ستا سوال به ملو شي، شفاعت کوا قبول بشي شابه. نو النبی علیہ السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه، هر څه چې خو حساب سره شروع کا، خلق تنگ شوی دی ډېر زیات. نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي، خو چې شروع یې کړي نو زر به ختم شي نیمه ورځ. زمارونو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی، الله دې راته اسانه کړي. من حوسب عذبه، حدیث کې راځي وی چا سره چې حساب وشو برباد او تباه شو. عائشه صدیقه وسوي دا ډېره هوښیاره بیبي وه، وی دا الله رسوله تاسو غواړئ چې چا سره حساب وشو هلاک شو، او قرآن کې الله وی سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې بعض خلکو سره خو به الله ډېر آسان حساب کوي. نو چې آسان حساب کوي خدا طبیعي نه ده. وی عائشه وی دا چې ته کومه خبره دې وکړه چې الله وی آسان حساب به کوم، ذلک العرض، دا خدا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وی چې ای بنده دا ګناه دې کړې ده، خو زه مړه معاف مې کړې دته ته جنت ته، ای بنده تا خو هم دا پلان کې ګناه کړې ده، ها څه دې وکړم جهنم ته دې غورځوم، ځه ومې بخلې منډه وه. دا دی ولکن من نوقش هلکه، که چا سره پوره حساب کتاب شروع شو، لکه یو شریک چوال چې بل شریکوال سره کوي، وایه که نه ما خو جون در کړی و، ډوډۍ مې در کړې وه، سا به دې اخېسته، اوبه مې در کړې وې، عزت مې در کړی و، ښکلی شکل مې در کړی و، انسان مې پیدا کړی وې، مسلمان مې پیدا کړی، وایه د دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکۍ دي شته مونږ سره نشته، دا تباه دی. بیا یو سړی به الله ځان ته رانږدې کړي، حدیث پاک کې راځي، او حدیث کې عجیبه لفظ دی، وی الله به پې دا خپل اولی داسې د پاسه ور واچوي، الله له اولی نشته لکه زمونږ په شان دی، ځان ته به یې رانږدې کړي. وی بنده اتعرف ذنب کذا، فلانکې ګناه دې کړې ده که نه، یاد لرې ده، او الله کړې مې، فلانکې ګناه دې کړې ده یاد لرې ده، او الله یاده مې ده، سرګوشي پټ پټ به ورته لګي، پلانکې ګناه دې کړې یاد لرې ده، او الله هلته خو انکار هم نشي کولی. که یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړې، نو قرآن شریف کې الله وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، وی په خوله به خلکو له مهر ولګوم او لاس خپې به یې ګوۍ شروع کړي. په ما دې کړې ده که نه، ته څنګه وایې چې نه مې ده کړې، دا ګوتې به وایي ما کړې، خپې به یې وایي پلانکې ګناه ته په ما تللی دی، سترګې به یې وایي پلانکې ښځې ته یې په ما کتلي دي، بیا به څه کوې، وګونه به یې وایي پلانکې ښځو خبرو ته یې په ما اورېدل کړي دي، وی دې به د اندامونو ته غوسه شي چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ نه، زه چې ستاسو خوښه ده ټینګ شئ. جناب دروغ ویلی نشي، نو دی به وایي چې او کړې مې ده، پلانکې ګناه دې کړې ده، او الله کړې مې ده پوره. خو دې بړه کې وایي الله به دا وړې وړې ورته را یادوي، دا پوټېنې دې بړه کې وایي خدایا هغه ډېرې غټې مې کړي دي، هغه راته را مخکې نه کړې، کا دې را مخکې کړي خو غرق به یم، دا خو ته ماته پوټې را یادې. الله به وفرمایي وی په دنیا کې مې دا وړې ګناهونه تا کړي خو ما در باندې پرده کړي، داسې ده که نه؟ خدای څونه پرده دار دی،
مونږ څونه ګناه کوو او خدای پاک یې چاته نه حالانکه چې چاته خلاف کې دشمني کې هغه مخالف وي چې خلکو ته وشرمومه لیکن الله دې خلکو ته نه شرموي رسوا کوي دینا مونږ یې خلاف کو الله مونږ نه رسوا کوي خو دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وې څوک دنه نو خبر نو اوس هم در باندې پرده کوم او زه په نیکو مې دله بدلې کړې قرآن شریف کې اوږد آیت اخر کې راځي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د بعضې خلکو ګناهونه الله بیا په نیکۍ بدلوي زه په نیکو مې دله بدلې کړې دې به ډاډه شي او دا خو زما هغه وړې په وړو نیکو بدلې شوې ما خو غټ ګناهونه کړي وو اوس به په غټو بدلېږي الله وایي څه ګناهونه خو نور ما خو دې رعایت نه کړله ما خو نور هم کړي هغه خو دې رعایت نه کړل وی رب العالمین به وخاندي رسول الله مبارک فرمایي الله خندا د الله خوشحالي او بخاندي او بالکل ما ځکه ښکاره نه کړل چې ته ونه یریږې هیبت تر باندې را نشي امې د له دې نه مخکې په غټو نیکو بدل کړي وایه څومره د رحم بادشاه دی که نه دی زما د قسم په الله کې د الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته مونږ یې خلاف کوو مونږ له رزق راکوي مونږ یې خلاف کوو مونږ له ډوډۍ راکوي مونږ له عزت راکوي مونږ له شکل راکوي او مونږ ځان ته مانځه ته هم کښېنوي مونږ څه وکړل الله له مونږ ورله په ژبه څه ذکر وکړو او مونږ په اندامونو څه عبادت وکړو ټول ورځ لګیا یو یو بل ته کنځل کوو الله پرې خفه کېږي ټول ورځ لګیا یو جومات کې غیبت کوو الله وایي مه کوه ټول ورځ لګیا یو علماو پسې بد رد وایو الله وایي دا زما د دین رسونکي دي مه کوه زما دوستانو ته کنځل مه کوه دا تا ته زما دین در رسوي دا خو زما دوستان دي او مونږ وایو نه کوو به پسې کنځل پردی مال مه خوره زه د رزق در کوم که نه مونږ وایو نه کوو به داسې نو مونږ الله سره دشمني کوو الله غصه کوو خفه کوو یې الله رزق راکوي ډوډۍ راکوي عزت راکوي زما رونو د الله نه زیات د رحم ذات بل نشته ډېر زیات رحم کوونکی دی یو حدیث پاک کې راځي ما ته خو چې دا حدیث را مخکې شي نو داسې بې اختیاره د خوشحالۍ نه جاړه راشي وایي د الله سل رحمتونه دي سل رحمتونو کې یو رحمت یې راکوز کړی دی او په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی وایي دا مور چې په بچو رحم کوي دا هغه دی یا چرګه په دې خپلو بچو رحم کوي که نه کوي ته ورشه د چرګې بچي ته ګوتې که تا پسې څونه پړکونه وایي یا اسپه په خپل بچي رحم کوي که نه کوي چې خپه پې کېږي زر ته خپه اوچته کړي او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندګانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دي یرحم الله بها عباده یوم القیامت په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي ډېرونو الله ډېر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډېر مهربانه دی دا رب د خفه کولو رب نه دی نه دی مناسب چې مونږ خپل پروردګار خفه کړو په کار دی چې مونږ خپل رب خوشحاله کړو نو چې ته خوشحاله کړې نو د خوشحالو کنجانې الله سره دي د رزق کنجانې او د عزت کنجانې الله سره دي چرته به تا الله به رسوا نه کړي بې عزته به دې نه کړي او خدای به دې غریب او فقیر نه کړي خرو نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عملنامې به راوالو دي چاته په خلاص کې او چاته په ګس لاس کې او چاته د شاده طرف نه به عملنامه ملاویږي الله دې مونږ ته عملنامه په خلاص کې راکړي بیا به دا خلک راشي د پولیس ویرات مخکې به تله د میزان ولاړې په هغې به وزن کېږي دومره تله ده یو چابړی یې دونه غټ دی رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه اسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچې نو بیا به پې ډک نشي دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړې ځکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به م ولاړې اسرائیل علیه السلام به ولاړې جبریل علیه السلام به م ولاړې کرام الکاتبین کمې فرشتو چې وحی راوړې ده هغه فرشتې به م ولاړې وي او جناب جبریل علیه السلام به تله دغسې ډنډه به یې نیولې هغه د تلې ویښ نه دا ولاړه تله چې یې به یې نیولې او هغه تله کې هغه شی وي چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او رب العالمین به په خپله د وزن نګراني کوي الله په خپله به الله نګراني کوي نیکی به ښي طرف ته اچولې کېږي دا به لاندې کېږي او ګناهونه به ګس طرف ته اچولې کېږي دا وزن به شروع شي لومبي حساب کتاب به چا سره کېږي عقل خدا وي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي نه رسول الله مبارک فرمایي وایي موږ په ټولو امتونو کې خیري امت یو خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي ټولو وایي الحمدلله
او زما امت به د ټولو امتونو مخکې جنت ته داخلېږي. رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم، ځکه لومبي حساب کتاب به د هغه نه شروع شي زمونږ د امت نه. او بیا نبي هم ته وایي ښه ته خپله یو کس را مخکې کړه چې هغه سره وکړم. دا وخت به نبي علیه السلام ډېر سخت دی، څوک ور مخکې کړم؟ حساب کتاب خو چې الله ورسره کوي، الله ته څوک ټینګېدی شي؟ نو که دا مې یو کس ور مخکې کړه او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو، خو دا به آواز وشي چې د پلانکي پیغمبر امتي ناکام شو، ته خو زما بېعزتي شو، ښه به څه کېږي؟ بیا به الله آواز وکړي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم، ستا د امت نه کوم، یو کس را مخکې. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر او حضرت عمر ولاړ، دی د دنیا هم وزیران دی او دی هلته هم وزیران دی. یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک سره ولاړو، یو ښي طرف ته یو بس طرف ته. حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو، حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو. وی هکذا نبعث یوم القیامت، وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو ګورې داسې پاسو. هماغه پیشنګویي رښتیا شوه، هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي، دا به ورسره ولاړ. نبی علیہ السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي، ابوبکر ځکه نه چې د حساب کتاب تا نه شروع کړي. او ما نه الله رسوله لاس به ترې راکاږي، نه نه زه چېرته ما مخکې کړم، دا عمر مخکې کړه، بل څوک مخکې کړه، زه الله سره کوم نه حساب کولی شم؟ ما ته که الله یو ټکي ووایي چې څه دې راوړي څه به وایم؟ که زه یم چې دا نیکي دا نیکي ده، او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړې ده چې ما د له پړه کې هدایت اچولو، ما د پیغمبر ملګری پیدا کړی، ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی، بیا به څه کوي؟ نه 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 زه نشم کولی. نو چې ابوبکر یېرېږي نو بل څوک به د مټه نیسي ور مخکې کوي، نه 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 ته به مخکې کېږي، ته به مخکې کېږې، لومبی حساب کتاب به تا سره کېږي. اب لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې نه کېږ، ګوره زما اسم نشته. حالانکه حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمایل دا وفات نه لږ مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته چې په ما د چا م احسان او ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه. د هغې احسانونه په ما پراته دي، د هغې بدل به هغه له الله د قیامت په ورځ ورکوي. سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات ورځ ده. زه ډېر افسوس کوم چې زمونږ حکومتونه د علامه اقبال او د قائد اعظم د پیدایش او د وفات ورځ مناوي که نه، لیکن د خلفای راشدینو او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته. کم از کم لږ حیثیت خو ورکول پکار دي، ځای په ځای جلسې خو پې کول پکار دي، سرکاري تقریبات خو پې پکار دي چې خلکو ته خو د خلفای راشدینو شان معلوم شي، د هغې حالت خلکو ته معلوم شي، دا څوک و دا کم خلک و. دی به لاس راکاږي چې نه، او نبی علیہ السلام مبارک به راکاږي چې نه لومبي حساب به تا نه ما غرغر کېږم. په دې جګړه به یو حضور پاک بم جاړي، حضرت ابوبکر بم جاړي. ابوبکر خو په دې جاړي چې هسې نه په ما ناکام نشم، او حضرت نبی علیہ السلام په دې جاړي چې واقعي که په دې ناکام شو الله سره حساب کتاب منوق شهلکا خو ګران کار دی، نو دا خو به زما رسوایي وشي. وی الله به په دې کې آواز وکړي چې داسې کار دی د ابوبکر پرېږده، دا پرېږده، تا په دنیا کې یو خبره کړې وه، تا نه دروغجن کوم چې ابوبکر فی الجنه، دا د حضور پاک اعلان، ابوبکر به جنت ته ځي. دا حضور پاک د لسو صحابو نومونه په یو مجلس کې اخیستي دي. ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعید بن زید فی الجنه. دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نومونه اخیستي دي، د ده نوم ته اخیستی دی علی فی الجنه، دا دې اخیستی دي. نو تا نه دروغجن کوم، تا رښتیا ویلي دي، لہذا ابوبکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان شي. لوی اعلان دی که نه، لوی منقبت دی که نه. بیا ورپسې نور هغه اویا زره کسان به وباسي، چڼ به شي. نور ټول خلک تر د آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې پیغمبران دقسې تک غوږونه چې اوس زمونږ به څه کېږي. نمبر خو د نبي علیه السلام امت یوړو، هغه روان دي جنت ته. جناب بیا به حساب کتاب نو عامو خلکو سره شروع شي. د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به ځي، د چا کرت نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي، او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي. څه موده به هلته وي، نو بیا به خدای پاک جنت ته بوځي. یو کس به روان کړي جهنم ته،
حضرت آدم علیہ السلام با د کجوري د پاڼې په شاسني جامې چولي. اب आवाज وکړي نبی علیہ السلام ته یا احمد، اے احمد ستا یو امتی جهنم ته روان کړی دی. وګوره تاسو امتی دی، ګوره دونه فکر کې پیغمبران پراته دي، څومره فکر مد. نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته आवाज ورکړي دا سړی راوګرځوي، هغې به نه ګرځوي. بیا به आवाز ورکړي دا سړی راوګرځوي، بیا به نه راګرځي. لږ لږ که تنګ کېناستی نو دا وروسته ملګري به ځای شي، باران دی لږونه لږ لږ را مخکې شي، خدای مبارک لږ لږ مخکې شي، لږ لږ الله به اجر درکړي، لږونه را مخکې شي. نو جناب خدای یو امتي ستا جهنم ته روان، فرشتو ته به آواز وکړي نه به ودرئ. اخره کې رسول الله مبارک به ورته آواز وکړي چې د دې یو نیکي ما سره ده، د دې حساب کتاب بیا کوو. نه به ودرئ، فرشتې به ورته ووایي چې ګوره ستا قرآن کې نه دي راغلي علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائکة غلاظ شداد. ستا قرآن کې نه دي راغلي چې جهنم فرشتې ډېر سخت دي لري، په چلنه نه نرمېږي، رحم دل نه دي، او د الله د حکم تابعداري کوي. مونږ ته الله حکم کړی دی نو مونږ څنګه کې نافرماني وکړو؟ که ته خامخا دې درول غواړې نو ته الله ته ووایه، الله به مونږ ته ووایي. نو نبي اسلام به الله ته رجوع کړي، الله به فرشتو ته وایي را واپس یې کړي. دا سړی به وایي رسول الله مبارک به نه پېژني، وایي صاحبه دا څه کې دا پوټې کاغذ دې راوویستم، زما خو یو ځل آواز وشو چې دا جهنم ته دي، اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کېږي. دا پرده کاغذ څه شی؟ حضور پاک وی دې لستوڼي نه به یو کاغذ راوباسم، دغه په نیکو کې به واچوم، نیکۍ به درنې شي. مخکې سپکې به درنې شوې، اعلان به وشي پلان کې جنت ته ځي. دا سړی به راشي او د نبي علیه السلام لاسونه به ښکلوي، ته څوک یې ما خو نه پېژنې، او دا پرده ده څه وه، زه خو دې په غم خلاص کړم، غر کوم جنت اعلان را باندې وشو. وایي زه ستا هغه پیغمبر یم چې نه لیدلې تا په ما ایمان راوړلی. الحمدلله. او دې کاغذ کې هغه درود شریف و چې تعالی مې ډېر وځله ساتلی. درود شریف په قدر پوه شوې که نه؟ څومره درود شریف دروازې وایې، دې رښتیا وایې، لس به هم نه وایې، شل به هم نه وایې، ځان له یو نصاب مقرر کړې درود شریف، کم از کم 200 کرته درود شریف روزانه وایې. تاسو فایده ده پکې، وایې به انشاءالله 200 باندې څه لګي، ان سره ولیکې په لازم د پاسه ولیکې 200 کرته درود شریف انشاءالله ټول وایې، الله به فایده درکوي. یو بل سړی بھائی اب هم جهنم ته روان کی، الله به فرشتو ته आवाज وکړي وی دا سړی راوګرځوي یو کاغذ پاتې دی، الله نه یې نه ده خو الله د بعضې څیز قدر ښایي، وی راویګرځوي یو نیکي پاتې ده چې دا ویګرځئ الله به یو کاغذ هغه سړي ورکړي وشه دا دې په نیکو کې د واچي دوباره د سر وزن وشي. الله ما هذه البطاقه، د دې سړي به یو کم سل دفتره د ګناهونو وي، یو دفتر د نیکو، او هغه یو کم سل دفتر د ګناهونو دومره دي چې که یو دفتر راخور کې د ځمکه اسمانونه پیدا کېږي. خدایه دا پوټې پرزه ده، تا د یو کم سلو دفترو مقابله کم ځای کولی شي. الله وی لا ظلم اليوم، نن ظلم نشته، دا پرزه دې پاتې ده شا بچې وتلي چې دوباره وله نیکۍ او بدۍ وتلي. هغه یو کم سل دفتر د ګناه یو طرف ته، یو دفتر د نیکو بل طرف ته، پوټې کاغذ به پکې ورغورځوي، نیکۍ به یې درنې شي، ګناه به یې سپکې شي. بما هذه دا څه شي و؟ الله وی دا زما نوم دی، ولذکر الله اکبر، دا الله د نوم نه لوی شی بل شته نشته. خو وروڼو ګورې یو خبره ته کوم، پرهیز غواړي، هسې نه ستا ذکر دا سوال لا نه شي چې ربه زه به د الله نوم اخلمه دې ورسره خو یو شی برابر نه دی. مثال در کوم، یو ډاکټر له چې سړی لاړ شي او هغه ورته ولیکي چې دا د زړه مریض وي، مثلا ورته دارو ولیکي چې دا ستا د بلډ پریشر او د زړه علاج دی، او په دې ما سل مریضان تجربه کړي دي او کمپنیان هم دا راوتي دي. وګورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کوې، غوړو نه به پرهیز کوې، دا ورته وایي که نه وایي، پلانکي شي نه به پرهیز کوې، غټه غوښه به نه خورې، پلانکې به نه خورې، پلانکې به نه خورې. نو بیا هغه دارو فایده رسوي که نه رسوي؟ خو که دې ورسره پرهیز نه کوي، ګولۍ هم خوري، هلته دغه هم خوري، مرچکې هم خوري، ګولۍ هم خوري او مالګه هم خوري، ګولۍ هم خوري او ګند هم خوري. ډاکټر چې کوم پرهیز خوري پرهیز نه کوي، نو دا نسخه هغه بیا فایده ورکوي نه. دقه رنګې د الله نوم ډېر لوی دی، ډېره مضبوطه نسخه ده د جنت. خو نبي علیه السلام او الله ورسره ګورې پرهیز ښوولی دی، پرهیز به ورسره کوې. ډاکټر وایي دا به خورې
او د دې نه پرهیز کې الله به دا نسخه فایده ورکوي د الله نوم لوی دی جنت ته به دې رسوي خو دا شی به ورسره استعمالوي چې هغه منځونه دي روژه ده زکات دی د دې څیز نه به پرهیز کې فایده به درکوي تمارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي امت به پریشانه هغې نه پس به پورې سورات باندې تللی پیغمبران چې په پولیس راځي وی رب سلم سلم یا الله خیر راکا پیغمبران به وي او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي څوک لکه د باد په شان څوک لکه د تیزې سورلۍ په شان به پې پورې وځي ته به لکه دا به څنګه د ویښته نه نری دی د تورې نه تېره دی په دې به څنګه خلک پورې وځي اوس خواړو سوال ختم شو د بجلۍ په دې نري تار د توربیلې نه په یو ټک کې بجلي دلته را رسېږي که نه په نري تار را رسېږي دا بجلي یا دلته زه خبرې کوم خبره خولې نه خبرې رسېږي زما دا اواز په دې نري تار هلته رسېږي که نه رسېږي نو چې بنده الله دا طاقت ورکړ نو الله سره دا طاقت شته که نشته په هغه پولي سرات باندې خپه کېدې او خپه به دې اړو نه سوځېږي او نه به خوږېږي او په یو ټک به هلته ورسېږي ریل ګاډي ته ګوره که نه په پاټلی څنګه نیغ په سیده روان دی په هغه نری پاټلی د پاسه پاټلی خو ونه شو د ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه دغسې به د الله پې پورې بنسي او چې چا سره د الله طاقت ني نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تېره په دې د الله د طاقت نه بغیر نه شي تېرېدلی تمارونو دا لوی مراحل زمونږ په سر پراته دي موږ وایو دنیا ته رالو ډوډۍ مه خوړه او ژوند هم تېر که او بس ابس ژوند دی زما دې په خدای قسم یې که دا بس ژوند دی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون څه خیال دی چې ما بس پیدا کړی ما ته به نه واپس کېږې خامخا به ماله راځې فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه د چا د نیکۍ تلې درنې شوې خوشحاله ژوند دی هېڅ تکلیف به ورته ني بل ځای کې وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه یره شته او نه پسې خفګان شته د دنیا په بچو مال پسې غمجن به هم نه شي واما من خفت موازینه فامه هاویه د چا د نیکۍ وزن که سپک شو د هغه ټیکانه څه ده هاویه ده وما ادراک ما هاویه څه شی دی نار حامیه داسې اور دی چې سړي له به داغونه ورکوي ګرم اور دی الله دې مستعد نو لاول مرګ بیا د قبر ژوند بیا د قبر نه پاڅېدل او بیا د حساب کتاب ورځ او د هغې نه پس پل صراط باندې تلل دا به کېږي خو د الله په فضل به اسانېږي او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي الله راضي کړي او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي د الله د عبادات راغونډ کړه ډېر معمولي څیز دی تاله ډېره فایده درکوي او ورسره لږ پرهیز پکار دی دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ مرګ خشته کې خدای زموږ ځنکدن خشته کې د مرګ او د ځنکدن د تکلیفونو نه مو ساتئ زموږ د قبر د تیارونو او د تکلیفونو نه وساتئ او قبر راته خدای د جنت د باغچو باغچه جوړه کړي او خدای د محشر پر ورځ د سختو تکلیفونو غمونو تاوونو نه الله په امن و امان کې وساتئ خدای پل صراط باندې تلل مسان کې الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کې او د هغې د مبارکې جنډې لاندې مدرولې کې او د هغې د حوض کوثر وبه هم نصیب کې خدای که څوک په مریضان دي ته وله شفا ورکړي چاته څه قسمه غمونه تکلیفونه دي په خیر او په خوشحالو یې وله بدل کې ربه که د چا یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ دي وله په روغو بدلې کې خدای چاته څه قسمه تکلیفونه دي دی وله په خوشحالو بدل کې خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچوي زمونږ ژبه په ذکر او په درود جاري کې د ګناه نه مو ساتې حاضره جمع ټوله خدای وبخې او ته زمونږ دا ناست او زمونږ دا مونځ او زمونږ دا جمعیت او دا راتلل په خپل دربار کې قبول منظور کې آخر وخت کې الله په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د خوراک سکاک سیزونو له پوکې ورکول مکروه دی او که نه هېڅ مکروه نه دي هغه شی چې هغه د شریکو خلکو د خوراک شی وي لکه یو جام کې پی دی او هغه یا زم څکم تیم څکې هغې له بیا پوکې نه ورکوي ځکه بعض انسان د بل د پوکې نه نفرت کوي یا مثلا جام کې اوبه دي او هغه اوبه دوه درې کسه څکي یو کس یې نه څکي نو هغې له د پوکې نه ورکوي ولې ځکه بیا بل ملګری څکي هغه ته نفرت کوي او که سړي خپله کاسې خپل لوښي د بل د استعمال نه دی په خپل استعمالوي نو که خوراک څکا کې هغې له پوکې ورکولی شي منه بیا نه دی د سنتو مطابق لوی ویښته پرېښودل څلوېښتو کالو نه پس سنت دي هر وخت سنت دي خو د ویښتو خپل مقدار دی ښه یا کم ویښته
چې سړی پریدي د غوږونو د پوسکو پورې یا د سر تمیز پورې یا د اولو پورې، دې کې د عمر قید نشته. خریل هم ثابت دي د نبی علیہ السلام نه، او ویښته واړه کول هم جایز دي، او چې د انګریزانو د ویښتو سره مشابهت نه لري. ښځه امړی بالکل چې ښځه امړه شي د خاوند باندې دا حق دی چې ورپسې خیر خیرات وکړي. د ښځې په خپل ژوند د خاوند خدمت کړی دی، د خاوند د بچو یې خدمت کړی دی، نو خاوند ورپسې خیر خیرات باقاعده کولی شي، نفل کولی ثواب ورته بخښلی شي، او دارنګې ذکر و اذکار د هغې ثواب ورته بخښلی شي. دا پکار دی چې سړی یو ملګري مړ شي خاوند، نو ښځه داسې کوي که ښځه مړه شي